ډیرو قدرمنو ننګیالو عزتمنو درنو پښتنو یقینا په نږدې ورځو کې یو تاریخي ګام ستاسو د ټولو په شراکت باندې ستاسو د ټولو په مهنت او په خواري باندې دا ترسره شو چې په هغه کې ټولو پښتنو هم خپله ونډه خپله برخه او خپلې قربانۍ وکړلې. ډېر محترم کامه دا جرګه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل د شهید ګیلمن په جنازه باندې اعلان شوې وه، بیا خوارۍ او محنتونه هغه تاسو ولیدل، خو بیرته یعنې چې کله دلته د جرګه را نږدې شوله نو په هغو ورځو کې یو کریک ډاون یو مشکلات جوړ شول چې په هغه کې 1200 نه باندې قیدیان وشول او په 1200 کې څه راخلاص شول، خو څه اوس هم پاتې دي چې هغې دپاره زموږ د وطن تکړه وکیلان لګیا دي او انشاءالله په هر صورت به هغه چې څومره هم قیدیان دي هغه که بنو کې دي، په شمالي یا جنوبي وزیرستان کې دي، په هریپور کې تر بټګرامه پورې چې څومره هم قیدیان دي د دغو ټولو دپاره به یعنې دا هڅه دا وي د وکیلانو او د خپل ټولو ولس د جرګې په زور به زر تر زره هغه هم راخلاص شي. په دې وخت کې شهیدان وشول، زخمیان وشول، تقریبا 12 ځوانان زخمیان شول او 4 کسان په موقع شهیدان شول. شراز پښتون صاحب د زیارت و او د دغې ملت د دغې وطن د امن ارمان چې د دغې وطن د هر وګړي د سپینګیري د ماشوم د نر او ښځې د ټولو ارمان دی، د هغې ارمان پوره کولو دپاره د دغې ملت اتحاد او اتفاق چې د دې ملت د هر وګړي ارمان دی، د هغې ارمان پوره کولو دپاره او د دې مظلومو پښتنو د حمایت دپاره یې شهیدان کړل ځانونه. هغه شراز پښتون و، د زیارت سره یې تعلق لرلو. زیارت د کویټه سره ټچ د پښتنو یو لویه او تاریخي ضلع ده. دومه رمضان و چې د پښتنو د یو لوی او تاریخي خاورې باجوړ سره یې تعلق لرلو. د باجوړي هم خپل سر د خپل ملت دپاره د مظلومانو په ملګرتیا کې قربان که. خلیل افغان چې د جنوبي وزیرستان سره یې تعلق لرلو، ټول عمر یې چې یو ځل په ښه او بد پوهېدلی دی، د دغې وطن د دغې ملت د دې دپاره تېره کړې ده او دغه ارمانونه د ملت پوره کولو کوشش یې کولو. هم په دې لار کې یې خپل سر قربان کړلو. اشتهار خان چې د خیبر تاریخي خاورې سره تعلق لرلو، د هم خپل سر د خپل ملت دپاره نذرانه کړو، د خپل ملت دپاره یې خپل سر قربان که او د دغې ملت هغه ارمانونه چې د اتفاق اتحاد ښه ژوند په دې ارمان د کور نه راوتلی و. خو چې کله دغو ولیدل چې دلته په دې خاوره باندې ما خپل زما ملت زما قام څوک خبره کولو ته هم نه پرېږدي، د امن دپاره راغونډولو ته یې څوک نه پرېږدي، اتفاق اتحاد ته نه پرېږدي او هغه ځای هغه ګراوند چې پښتانه به پکې راټولیږي هغه ګراوند د دوی نه په زور باندې په جبر باندې په ظلم باندې وړل کیږي او هلته مورچې او بنکرې جوړیږي. یعنی د امن دپاره یو ځای کې پښتانه راټولیږي، دوی هغې ځای کې مورچې او بنکرې جوړوي. نو دوی رامخکې شول ځوانان چې په هغه کې دا تنان شهیدان شول، 12 تنان زخمیان شول،
خدای دې هغو ته هم زر تر زره ډېر د هسپتال نه وتلي دي خو چې څه پاتې دي ټول ملت هغې ته دعا کوي چې خدای دې زر تر زره هغه روغ کړي. محمد رؤوف چې دی د شیلینګ نه ډېر سره خراب و خو بیا د جرګې په 2مه شپه باندې یعنی په 12 تاریخ باندې هغه بیا هلته یعنی د زړه د دورې د وجې شهید شو چې بیا یې کور ته ورسولو. دا ملګرو مشکلات دا د ډیټا سیزل دا د ټینټونو سیزل دا د جرګې ځای نه ورکول خو د دغې ملت د دغې ځوانانو په دې لویه مبارزه باندې په دې لوی مزاحمت باندې دغه ګراونډ وګټل شو او بیا هغه میدان چې وګټل شو په هغه نه پس ډېر په مشکلاتو سره چې بیخي جرګه په سر راغلی وه بیا د انتظاماتو یعنی یو لړۍ پیل شوله او یقین ومنئ په دې انتظاماتو کې به خامخا کمی راغلی وي په مختلف اړخونو کې به کمی راغلی وي خو بیا هم چې څومره کوشش کېدلی شو هغه ټول کوششونه شوي دي او یوه تاریخي جرګه کولو کې چې څومره هم هلته منتظمین وو چې څومره هم هغه خلک چې په دې کې یا د یو منتظم په شکل یا د یو سیکیورټي په شکل یا د یو مقرر په شکل یا دی راغلی و هلته ناست و یا د سوشل میډیا په صورت یا په هر صورت کې تر مالی پورې دوی برخه اخیستله دغه ټوله د یو لوی داد وړ دي همداسې چې کامونه داسې چې ولسونه د یو بل مرسته شروع کړي نو دوی بیا په اسانه تاریخي قدمونه اخیستی شي. محترمو دلته یو شی واضحوم زه په دې کې او هغه شی دا دی چې یعنی معنا څنګه دلته یو سوچ خور شوی و یو فکر خور شوی و هغه فکر دا و چې پښتانه اتفاق نشي کولی پښتون کان شکست خورده ذهنیت لرلو د ملت شکست خورده نفسیات لرل شکسته نفسی وه په دوی کې چې که موږ چیرې نشو راټولېدلی که د پښتنو اتحاد ممکن نه دی که د پښتنو اتفاق ممکن نه دی که پښتانه دومره لرې سره تللي دي په دومره زیات سره تقسیم شوي دي چې دوی کله هم نشي راټولېدلی او دا سوچ و دا نفسیات و چې که دوی راټولیږي د دوی په منځ کې دومره اختلافات دي چې پښتانه به یو بل وهي پښتانه به یو بل ته لاس اچوي و پښتنو ستاسو د ټولو په مرسته باندې وهږي ذلیل فکر ته وهږي یعنی هغې فکر ته چې موږ یې ټول عمر یعنی زموږ په نفسیات کې یو شکست جوړ کړی و چې هیڅ نه ممکن هغه ته مو شکست ورکه او د خیبر په خاوره باندې ټول پښتانه په یو ځای سره کېناستلو دا بې اتفاقي چې کومه وه دا د بې اتفاقي نفسیات چې کوم و دا د اغیارو یعنی یو راټومبلی سوچ و په دې خاوره باندې دا هغه سوچ نه و چې په پښتنو کې موجود و دا هغه سوچ و چې هغه یې د نصاب نه واخله تر هر تقریر پره په پښتون کې خور کړی و او پښتون یې د شکسته نفسې سره مخ کړی و چې گویا تاسو نشئ راټولېدلی د جرګې تر ټولو لویه کامیابي دا وه چې ټول په یو ځای سره کېناستلو دا د پښتون د روایاتو دا د دغې تکړه او د دغې ښکلي روایت د جرګې یو زور و چې دا پښتانه سره راټول شول دا یعنی ته وګوره خلکو څه ویل چې دا دومره اختلاف لري نه خو تاسو ولیدل چې د بېلابېلو ګوندونو خلک په یو ځای سره کېناستلو د بېلابېلو قبیلو خلک په یو ځای سره کېناستلو د بېلابېلو فرقو خلک هم په یو ځای سره کېناستلو ته ګوره دلته څه ویل چې د دغې پارټیانو په منځ کې دومره اختلاف دی خو چې د ملت خبره راغلله موږ لیدل چې هلته عوامي نیشنل ګوند موجود و دا اعتراض یې نه و چې دا بل ګوند ولې نشته دی ګوند ولې راغلی دی نه د ملت لپاره ناست و جمعیت علما اسلام هلته چې کوم وفد و خلک یې هغه ناست و داسې د پاکستان تحریک انصاف والا هغه ناست و د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي ګوند خلک د NDM خلک د پښتونخوا ملي عوامي پارټي خلک داسې سنټر مشتاق چې جمعیت اسلامي سره تعلق دی د صوبایي اپوزیشن لیډران مزدور کسان پارټي یا کیدای شي نامونه په دغه کې نه وي رانه اخیستې شوي خو چې څومره دي تر ډاکټر خان تحریک و نورو تحریکونو پورې چې کوم سماجي تنظیمونه دي دا ټول په یو ځای سره ناست و د یو بلې خبرې اورېدلې دي نه چاته یو بل بده خبره وکړه نه د
سټیج نه په یو بل پسې وغږېدل بلکې ټولو د ملت خبره او دلته د امن خبره وکړله. نو دغه خبره کول چې په پښتنو کې کوم اتفاق دی دا نه پښتانه نه غواړي بې اتفاقي خو بس یو ماحول داس جوړ کړی شوی دی. ولې جوړ کړی شوی دی چې هغه خلک چې د پښتنو په اتفاق کې د ځان نقصان ویني هغه زورور دي هغه دا غواړي چې پښتانه بې اتفاقه وي. ته وګوره هلته د ټول پروفیشن یعنی د بلوچستان بار د مشام نه واخله د پښتونخوا بار د پېښور بار تر مالاکنډ بار پره چې څومره هم دلته د مختلفو وکیلانو تنظیمونه وو هغه ټول موجود وو. ډاکټران ملګري ډاکټران وو هلته انصاف ډاکټر فورم وو ډي ایچ کیو خیبر وو نور دغسې د ډاکټرانو چې څومره تنظیمونه دي هغه تاسو نه لیدل چې هم نمایندګي ته هم راغلي وو هم یې هلته کیمپونه جوړ کړي وو خدمت یې کړی وو. مختلفې ضلعې دلته څه وایي د پښتنو د مختلفو قبیلو په منځ کې نفرتونه دي قبیلوي نفرتونه دي د پښتنو په قبیلې یو بل سره نه کینی خو مختلفې قبیلې مختلفې علاقې خلک په یو ځای سره ناست وو څنګ په څنګ یې کیمپونه د ورورولۍ کیمپونه سره لګولي وو د ورورولۍ په شان به یو بل باندې نظر ساتلو د یو بل سره به یې خبره کوله. محترمو داسې یعنی مونږ څومره هم دلته خلک وایي ضلع کرم کې یعنی فرقهوارانه جنګونه دي دا څنګه فرقهوارانه جنګونه دي چې په هغه ورځ خو په ضلع کرم کې د ټولو پښتنو د کیمپونو په منځ کې ټول خلک ګواه دي ټول پښتانه ګواه دي چې د ضلع کرم ټول چې څومره خلک تای هم هغه که د کومې فرقې سره هم تعلق وو هغه ټول په یو ځای سره ناست وو. دغه نه معلومه شوله چې پښتانه بې اتفاقي نه غواړي پښتانه په خپل منځ کې جنګونه نه غواړي یو څوک دي په د منځ کې چې هغه داسې یو اشتعال جوړوي چې هغو وختونو کې خلک په جنګ کولو مجبور شي یا جنګ کول د دوی مجبوري جوړه شي. نو دغه موږ په خپلو سترګو لیدلي دي دا د ټولو هغه خلک چې راغلي وو هغو په خپلو سترګو لیدلي دي د سوشل میډیا د لارې تاسو لیدلي دي. نو دغه یو لوی کامیابي زه دا وایم د نورې ټولې کامیابۍ وړوکې ځکه دي چې کله کام متحد وي چې کله ملت راټول وي چې کله ملت په یو ځای وي بیا که یو کامیابي نن نه ده هغه سبا هم حاصلولی شي که سبا نه وي بله ورځ یې حاصلولی شي. کامیابي اسانې دي تر ټولو لویه کامیابي د ملت راټولول دي د ملت اتحاد دی او دا د ملت اتحاد کریډټ چاته ځي دا چې ما څومره د سیاسي ګوندونو نامونه واخیستل دا دوی ته ځي دا چې ما څومره دلته مختلف پروفیشن نامونه واخیستل دا دوی ته ځي د دې دا چې څومره دلته یعنی ما د ضلع مشان یا قبیلوي مشان یاد کړل چې د ټولو ضلعو او د ټولو علاقو سیمو او قبایلو مشان راغلي وو دا دوی ته ځي که دوی نه وای راغلي که دوی شرکت نه وای کړی نو دا اتحاد به ممکن نه وای. نو دغه اتحاد دا یقینا زه دا درته وایم کامې به وي لکه اول مې چې وویل خو دا نه ده یو اتحاد چې موجود وي هغه کامیانې پوره کېدلی شي یو اتحاد چې وي پرمختګ بیا آسان وي. نو په دې هکله صرف زه دومره وایم چې د دې اتحاد قایم ساتل چې کوم دي هغه ضروري دي چې مونږ ټول وساتو. خو هلته یو پریکړه وشوله زه راځم په اخر کې به لږ څه په دې جرګه چې کوم اعتراضات دي د هغې جوابونه هم وایم خو اول تر ټولو مهمه خبره چې کومه دا هم هغه هلته پریکړې وي. پریکړې چې څومره هم پریکړې وشولې هغه خو د جرګې خپله اتیا کسیزه کمیټي شته دی هغه به یې مطرح کوي د دغو خو هغه تفصیلات نه دي راغلي د یوه دوې ورځې خو یوازې هغه انتظامات چې شوي وو په هغه کې ټنټونه یوسه بل یوسه ځای سره سیټ کا د چا هغه پاتې د چا دا جوړ دا چې کوم سیټاپ په دا کېدلو یعنی پر شا چې بل سیټینګ وشي خو اوس د هغو خپل منځ کې یو ربط د هغه خپل شته دی هغه چې څنګه هم یو تفصیل د دې یعنی د څومره هم پریکړې شوي دي دا ولې وشوې د دې تفصیل څنګه دی دا به عملي کیږي څنګه دا د جرګې د اتیا کسیزې یعنی کمیټې کار ده او هغه پې لګیا ده هغه به خپل کار وکړي. نو بیا به د ټول کام سره د دې مکمل تفصیل شریک شي او هلته چې څومره هم ضلع چې څومره هم پروفیشن چې څومره هم سیاسي ګوندونو کوم یعنی غره وړي دي هغه ځای ته تجویزونه یې راوړي دي ټول تجویزونه په تفصیلات کې ور داخل کیږي ور شامل کیږي. نو په دې کې چې څومره هم پلس ماینس وي هغه په شریکه باندې هلته
کیږي. خو زه چې کوم نن ما غوښتل چې خبره وشي هغه دا ده چې هلته د ټولو په شریکه، هلته د ټولو ولسونو په ډاډ باندې چې هغو ټولو لاس ورته پورته کړه، هلته د ټولو مشرانو، د ټولو ګوندونو، د ټولو سیاسي ګوندونو، د ټولو سماجي تنظیمونو، د ټول پروفیشن او ټولو ضلع مشرانو په خوښه باندې دا یو خبره وشوه چې د دې وطن د امن دپاره به په راتلونکي اتوار باندې، یعنې اوس اتوار ته څو ورځې پاتې دي، په دې به ټول پښتون وطن په یو ځای باندې راپاڅي، په یو ځای به ټول راپاڅي. نو راتلونکي اتوار دپاره چې راتلونکي اتوار ته یعنې تیاري وشي، د دې دپاره زه وایم چې کلي په کلي وګرځي، هر ضلع مشران کم سے کم تر سبا پورې ځای وټاکي. زمونږ به تجویز دی وي چې د هر ضلع صدر مقام یعنې په هغه باندې یو داسې وخت وټاکل شي چې هر څوک یې وټاکي چې بیا کمپین ورته وشي. په ضلع کې د ځوانان د چا انتظار نه کوي چې یو ځل دوی ته پیغام میلاو شو چې په دې ورځ باندې په دې ځای باندې دوی په ضلع کې یعنې دغه پښتون ولسي پاڅون دی، دا د ټول ملت ولسي پاڅون دی. نو په کار ده چې په خپل کلي کې اعلانونه وکړي، په جوماتونو کې اعلانونه وکړي، په سکولونو په مدرسې کې اعلانونه وکړي. دا ټول موږ یو ملت یو. دلته په دې خاوره باندې یعنې په بازارونو کې او هر ځای کې هر څوک اعلان وکړي. دا زموږ د جرګې د فیصلې اول قدم دی. دنیا به ګوري، دنیا چې آیا پښتانه د خپل جرګې سره ولاړ دي که نه. دا به د دنیا او مخ ته یو ریفرنډم وي چې څنګه د پښتون وطن د امن دپاره خلک راوځي که نه راوځي. ملته کامه دا هغه ورځې دي چې د عمل ورځې دي. په دې کې تاسو حتمن کوشش وکئ چې څومره هم کوشش کېدلی شي. باید موږ داسې نه وکړو چې جرګه وه بس تېره شوله. خلک وایي جرګې کېږي خو نتیجې نه راخېږي. نتیجې خو به هله راخېږي چې کوم د هغې نه پس عمل وي په هغه کې موږ ټول شریک شو. نو نن د هغه ورځ ده، نن هغه ورځ ده چې موږ کمپین شروع کړو. دا سوشل میډیا به وي، دا کلي علاقې به وي، خو که موږ خواري وکړه دا به هر شی پور امن وي. موږ به ژړا او فریاد ته نه اوسېږو. خو نن خواري په کار ده. دا هر څه، دا خپل سوشل میډیا، دا خپل کلي علاقو کې تګ راتګ د چا سره ناستې ولاړې د دې کمپین دپاره تاسو وګرځوئ. وخت به ولګي خو انشاءالله نتیجې به مثبتې وي، نتیجې به د کام وطن په حق کې وي. نو زه بیا وایم د امن په حق کې به په دې اتوار باندې دا اوس چې را روان دی د پښتنو ولسي پاڅون په هره ضلع کې پښتون ولسي پاڅون کیږي. د دې دپاره د هرې ضلع مشران دې تر سبا پورې ځای او وخت وټاکي. بیا چې ټول کمپین ورته وکړو، په شریکه هم وکړو او د هرې ضلع خلک یې په ضلع کې هم وکړي. موږ ګورو چې د کومې ضلع خلک څومره کلک ولاړ دي. انشاءالله ټول پښتانه ولاړ دي، ټول کلک ولاړ دي. هغه ورځ چې کیمپونه هم وو هیچا خپل کیمپ یوازې یا خالی نه و پرېښی. هر چا خپل کیمپ د خپلې خاورې، د خپلې ضلع یا د علاقې د عزت په خاطر هم یو ډک ساتلی و چې داسې نه وي چې دلته مشرانو کې د پښتنو په نسل کې څه کمی وي. نو انشاءالله زه هیله لرم چې څومره پښتون وطن دی په دې کې به چې څومره ضلع دي په هغه کې به په لویه کچه ولسونه او مشران په شریکه باندې یعنې د چا سپیسیفیک نه، د چا مخصوص نه، دا د ټولو شریک کار دی. دا دغو ټولو ته یعنې چې څومره دلته دي دغو ټول باید خواري وکړي او په یو ځای باندې په لویه کچه باندې پاڅون وشي. دا منمه چې دا پاڅونونه اول ځل دومره په لویه کچه کیږي. نو په دې کې کوشش وکړي چې انتظامات یې داسې کمپلیټ وي چې کمی به شی را نه شي، په نمایندګي کې کمی زیاتی نه وشي، په د ولسونو په خبرو کې په کیسو کې کمی به شی نه وشي. نو هغې دپاره باید خواري وشي، منتظم انتظام په لحاظ سره هم او د کمپین په لحاظ سره. اوس راځم د دې جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلک پیش کوي، شکوک جوړوي، د خلکو په ذهنونو کې داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنګي سبب ګرځي. گویا کې دې جرګې خو پلانکي خبره وکړه، پلانکي یې نه وکړله، هغه وشول دغه وشول. تر ټولو اول خبره د دې جرګې عملي کولو دپاره به ټول کام تیار وي. یو خو مخصوص تعداد، خو ټول د اتیا کسیزه کمیټي په دې شریکه ده چې نه ټول کام به راوځو،
ټول ملت به د دغې جرګې د عمل دپاره په یو ځای سره ولاړ و. ام په دې کې دغه شکوک چې دا د خانه جنګي باعث جوړیږي، هیڅ خانه جنګي په دې کې نشته دی او نه څوک خانه جنګي کوي. نه پښتانه په خپله خاوره د چا یعنې د خپلو پښتنو وینې تویوي، نه داسې بله څه اراده ده. البته د امن دپاره، د خپل وطن د امن دپاره، د ښه ژوند دپاره چې دوی کوم یعنې دلته حرکت کوي، هغه ظاهره خبره ده. پښتانه هسې هم خلک وژني، که بیا د امن خبره ته هم څوک نه پرېږدي، بیا خو ظاهره خبره ده چې دوی هسې هم پښتانه نه دي پرېښي، اوس به هم دوی هغه عمل کوي. نو محترمو، دا یو هسې د هغو خلکو چې د هر وختي د پښتنو د اتحاد مخالفت کړی دی، دا د هغو خلکو یعنې پروپیګنډې دي، دروغې دي. باید په هر ځای کې دغو خلکو ته ډېر په ښکاره وویل شي چې د دغې خاورې امن زموږ ضرورت دی. دا هیڅ د خانه جنګۍ یا د بل څه دپاره د پښتنو په منځ کې دا څه نه ده، دا دروغ دي. په دویم طرف باندې بیا دا خبره کیږي چې دغه دلته ترهګري یا د څومره دا هم دا پښتنو خپله جوړه کړې ده، پلانکی پښتون و، پلانکی پښتون و، پلانکی دلته که ته وایې چې پښتنو خپله جوړه ده، نو د پښتون په خاوره ریټ د پښتنو خپل و، که د دې ریاست و، نو چې ریاست څه غوښتل هغه به کېدل. که پښتانه ولې پښتانه په خپله خاوره ریټ نه لرلو، ولې د پښتنو څه ځان ته سټیټ نه و، ګنې که چیرې ځان ته خپل ریاست وی، خو بیا به هغه خلک چې دلته د ترهګرۍ ټرینینګ ته راتللو هغه به بند کړي وی، نه به وی راغلي. خو دلته د ریاست ریټ و، دلته د ریاست ریټ و. نو ریاست څنګه وایي چې هغه خپل پکې ملوث و، د هر شي کې د ټولو منصبې جوړولو کې ملوث و. او نن خبره په پښتنو ورړوي، نن خبره د پښتنو کوي چې دا خو ترهګري ګویا پښتنو شروع کړې ده، ګویا پښتانه ترهګر دي، پښتانه نه دي ترهګر. زما سره دا خلک مخامخ کېني چې په زر ثبوتونه یې ورته ثابته کړمه. نو دغه خبرې انتهایي دغه سپیشل چې کوم خلک کوي، موږ هغو ته وایو پښتانه مو ډېر وځورول، پښتانه مو په ویشتلو باندې په زرګونو نه په لکونو شهیدان کړل، زخمیان مو کړل، ورک مو کړل، او نن مړه هم دی او پړ هم دی یادوي. ظلم دی وکړه، جبر دی وکړه، مزید د دې پروپیګنډو نه یا د دغې دروغو نه دی چې څوک یې هم پیلوي. کلار دی شي پښتانه نور په خپله خاوره امن غواړي، د دغې فسادونو، د دغې ډالري جنګونو هیڅ برداشت نه لري. محترمو، تر ټولو ښه پرېکړه زه دلته بیانوم هغه چې وشوه چې زه ډېر مطمئن یم، هغه د لاپته افراد دپاره وه، د میسینګ پرسن دپاره، هغه د شهیدانو دپاره وه، هغه په ځمکو د قبضو دپاره او د ړنګ کورونو دپاره وه. پخوا به د دغې مقدمه یوازې یو تحریک په مخه اخیستې وه، اوس ټولې ضلعې، ټول قبیلوي، قامي، علاقایي مشران، ټولې سیاسي پارټۍ ورته په یو ځای دي او د میسینګ پرسن د لاپته افراد دپاره، د شهیدانو دپاره، د ړنګو کورونو یا ودانیو بازارونو دپاره او په ځمکو د قبضې دپاره یې خپله کمیټي سازوي. او داسې بیا یې دپاره تیاري هم کړې ده. پرون هم روابط اشی شوي دي چې په دنیا کې کومې غټې ادارې دي چې هغه انصاف ورکوونکي په نامه باندې یادېږي، هغې ته هم ټیمونه جوړ شوي دي. او دلته هم چې څومره عدالتونه دي، نور به زما د وطن مور یوازې خپله نه ګرځېږي، د دغې وطن د دغې جرګې چې کومه کمیټي ده هغه به په خپله درومي، دا ټوله ډیټا به دوی وړي. هر ځای کې چې څومره هم د دې دپاره سټرګل دی هغه په شریکه کېږي. خو البته دوی کمیټې چې یو دلته د ډېرو لویو وکیلانو او یو په نړیواله سطح باندې د لویو وکیلانو دا اول ځل کېږي چې هغې دپاره د ټول کام لاړخه کمیټي جوړه شوله چې په هغه باندې څومره هم مصرف راځي، چې په هغې باندې څومره منډې راځي، دا به ټول په شریکه باندې یعنې د دې دپاره کوي. نور هغه ورځې چې یوازې به دوی ناست وو یا یوازې به پی ټي ایم ورسره ناست وو، نه، اوس به ټول په شریکه باندې هم د دوی دپاره عدالتونه ځي، هم د دوی دپاره به مزاحمت کوي، هم د دوی دپاره به هر هغه کوشش کوي او د دې دپاره یې بې له ځان ته کمیټي هم جوړه ده. نو دغه ده چې دغې جرګې په حواله سره به د اتوار ورځ چې کومه ده هم دا به ټول په شریکه باندې راوځي. د دغې جرګې عملي کولو دپاره یوازې مخصوص تعداد نه بلکې ټول کام به ورسره ولاړ وي، ټول ملت به ورسره ولاړ وي. نو په دې هکله باندې د اتوار ورځ ته بیا وایم ټول په خپلو سیمو کې
په دومره لوی تعداد راوځئ چې دنیا جهان ته پته ولګېږي چې پښتانه څه غواړي، په خپله خاوره امن غواړي، نور د جنګونو نه، نور په دې خاوره باندې د دغې یعنې چې کوم د دوی سره ظلم وشو د دې نه تنګ دي، او چې څومره ظلم ورسره شوی دی، جبر ورسره شوی دی، هغې حساب غواړي چې څومره د دوی په وسایلو باندې قبضې شوي دي، د هغو نه د ظالم او زورور لرې کول غواړي، په دې خاوره باندې د خپلو شهیدانو تپوس کول غواړي، د خپلو لادرکو خلکو یا د دغې ړنګ وطن د دغې تپوس کوي، او په راتلونکي وخت کې دنیا قوتونو ته دا یو پیغام ورکوي چې دنیا هر هغه قوت هغه د امریکې نه واخله تر چین او د دغې ملک تر واکدار پورې چې څومره هم دي، دغو ټولو قوتونو ته یو پیغام به د اتفاق پر ورځ ټول پښتانه په یو ځای ورکوي چې نور د موږ دلته دا جنګونه، دا پراکسي، دا نظامونه چې په دې خاوره جبر ځنې پیدا کیږي دا نه منو. نو بیا دغې په حواله سره یو خبر اخر کې کومه، چونکه مرکزی جرګه خپل یو اتیا کسیزه کمیټي لري، هغه به خپله خبره یا مطالباتو تفصیل یا د دغې پریکړو تفصیلات هغه به دوی خپل شریکوي. دا یوازې ما چې کوم دلته اتیا کسیزه کمیټي نه علاوه یعنې یو مشترکه فیصله شوې وه چې هغه د اتوار ورځې ته د یو احتجاج په شکل کې شوې وه، هغه احتجاج دپاره ما د پیغام خورولو چې دا پیغام خور شي، او زه دا وایم چې څومره هم څوک دي هغه د اتوار ورځې دپاره پیغامونه خپاره کړي چې څومره غږ پورته کولی شي هغې ته د غږ پورته کړي. په آخر کې یو دا خبره کومه چې د دوکۍ کومه واقعه وشوله، دوکۍ د پښتنو سیمه ده، په هغه کې 21 پښتانه مزدوران هغه په جبر شهیدان کړل شول. ټول پښتانه د دې ظلم جبر پر مخالفت کې ولاړ دي، او په دې اعتبار به د هغو دپاره هم او زموږ چې څومره ملي شهیدان دي د هغو دپاره هم، د ګیلمن شهید دپاره، داسې د نورو ټولو شهیدانو دپاره چې څومره دي د هغو دپاره هم، او داسې چې څومره قیدیان دي سپیشل چې دا اوس کوم د جرګې په هکله قیدیان دي، د علي وزیر نه واخله د نارت وزیرستان مشران، او دا د بټګرام د احسانو د ایازدو د ټول چې څومره دي د دغو ټولو دپاره به هم په دې اعتبار باندې غږ پورته کیږي. دا زموږ ړنګه ودانۍ قبضه ځمکې او چې څومره هم دلته مسایل دي دغه ټول په شریکه باندې به غږ پورته کوي. دې دپاره به دا پښتانه زه وینم په سوشل میډیا ډېر تکړه دي، ټول په یو ځای باندې غږ پورته کوي. البته ټویټر یو داسې فورم دی چې هلته په هغې باندې د دوی کمای دی، باید دوی هلته هم خپل غږ پورته کوي، خپل اکاونټونه جوړ کړي او خپله خبره هلته هم کوي. نو دغه ټولې هغه خبرې دي چې دا د دغې اوسپروي. بیا به هم دا جرګه څه داسې نه وه چې بس په هغې ځای هر شی سټاپ شول او دا آخري خبرې وې. نه، انشاءالله د دغې ملت خیر په څه کې دی، د دغې ملت ګټې په څه کې دي، ښه ژوند په څه کې دی. که څوک هم دلیل لري، که څوک هم څه خبره لري، راځي د اتیا کسیزه جرګه ناسته ده، هغې سره شریکولی شي، خبره کولی شي. دا یو اختتام نه و، دا جرګه یو آغاز دی د خپل ملت د جوړولو دپاره. خلک به څه چې څه ګټې وکړلې، نه ګټې خو دی پرون لا شروع شوی دی، ګټې خو چې دی مخکې اعمال کوي د هغو په نتیجه کې څومره راځي. نو دا به مخکې ځي، مخکې به انشاءالله دغه ملت او قام ته یو ښې ګټې راوړي. انشاءالله د دغې وطن هر وګړی دا زموږ خلک دي، د دغې وطن هر وګړی د ده تحفظ په موږ باندې فرض دی، د دغې وطن د هر وګړي د ښه ژوند سوچ په موږ باندې فرض دی. دې دپاره به زموږ مزاحمت او زموږ پرمختګ شروع وي. خدای د تاسو تل آباد لري. په آخر کې دا یو خبره، د ایران په سیمه باندې د بر وطن افغانستان 2.5 سنه واخله تر 300 پورې کسان داسې په بېدردي شهیدان شوي دي چې هغه عکسونه یې د کتلو نه دي. موږ ټول پښتانه په دې سخت خفه یو او د دغې ظلم جبر مخالفت کوو، او د ایران تر واکدارانو پره باید موږ پښتانه په شریکه غږ ورسوو چې دوی د بر وطن په افغانانو باندې دا ظلم جبر بند کړي چې نور نه وشي. او دلته هم چې کوم ظلم جبر یعنی د قیدیانو په صورت کې دی، د هغې په حواله سره هم ټول به په شریکه غږ پورته کوو چې ټول قیدیان راخلاصول ممکن شي په عدالتي توګه هم او په مزاحمتي توګه به کوششونه جاري ساتو. خدای مو تل آباد لره. بیا به هم خبرې سره کوو چې څه پاتې دي، کوم تفصیلات یا څه شی هم دي، بیا به هم انشاءالله د یو بل سره خبرې کوو. تل آباد اوسئ، خوشحال اوسئ. مننه.